الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. دا هغه کسان دي چې دنیايي ژوند د آخرت په بدل کې وخسته دی، نو نه به د دوی نه عذاب سپکړی شي او نه به د دوی سره مرسته کیږي. ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. یقینا میز موسی علیہ السلام ته کتاب ورکړی و او د هغه نه بعد مو پر لپسې رسولان لېږلي وو او میز د مریم زوی عیسی علیہ السلام ته ښکاره نقشې ورکړې وې او میز هغه په پاک روح سره قوي کړی و. آیا نو کله چې به هم کوم رسول تاسو ته هغه احکام راوړل چې د تاسو نفسینې به نه خوښول، تاسو به ډېره لویي وکړه، نو د پیغمبرانو یوه ډله مو دروغجنه وګڼله او بله ډله به تاسو وژله. وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. دوی وویل د موږ زړونه په پرده کې باندې داسې نه دو، بلکې د دوی د کفر په سبب الله تعالی په دوی لعنت کړی دی، نو هغه خلک چې ایمان یې راوړی ډېر لږ دي.